هفتاوار سایبر سکیورټي نیوز او اپډیټ سره حاضر یو. ټولو نه مخکې هډلاینز. د سربیا حکومت ډیډوس سره مړ شو. د روس کاروایي سره په 2016 الیکشن باندې هیڅ قسمه اثر ونه شو. د روس سره یوځای APT نیوکلیر لیب په نشانه اخیستې دی. د روس ټریولا هایکر نوې او زړې دروازې جوړولو دپاره د کلونو راهیسې پخواني مالویر انفراسټرکچر اغوا کړو. د دې ټولو تفصیل لپاره وګورئ هفتاوار سایبر سکیورټي نیوز. خبرونه تفصیل سره. د سربیا حکومت ډیډوس سره مړ شو. د هفتې په اخره کې د سربیا حکومت وویل چې موږ ته په ډیره لویه پیمانه باندې نقصان رسیدلی دی. د دې ویب سایټ تقسیم شده او نظر انداز کولو او د انکار د وجې د حملو په وجه وزارت داخله هم متاثره شوې ده. یو ترجمان وویل چې کم از کم 15 حملې ایساري کړي دي. دوی خبردار کړ چې د دوی سره ډیر ښه پروتوکولز دي، خو کله ناکله د سس کار کولو په وجه باندې سرویس کې بندش راتلی شي. خو د وزارت ډیټا محفوظه وه او نه خو یو ګروه او نه خو یو قوم او نه د سربیا حکومت دا ذمہداري قبول کړه. د روس د کاروایي د وجې د 2016 په الیکشن باندې هم هیڅ اثر نه دی شوی. نیوز پیپر کمیونیکیشن نیویارک یونیورسٹی سینټر څیړونکو یو نوې مقالې مطابق نیچر مواصلات کې سوشل میډیا او سیاست د روس اثر رسوخ په مابین کې مانیخیز هیڅ قسمه ثبوت میلو نشو. د امریکای انتخاباتو کې د ووټینګ په طرز عمل کې تبدیلیانې څیړونکو هم په دې ګروپ کې یو تپوس کولو باندې یو سروې استعمال کړو. کله هم د تبدیلی مشاهده کولو په وخت کې مختلف ځایونو باندې خلک په کاغذ او غیر ملکی اثر رسوخ شناخت شده. د پوسټونو نمایش روایتي امریکي میډیا د رای مطابق هجومکي کم وو. جواب دهندگان ټولو نه زیات موادو مقابله کوي او د چا باره کې چې بحث کولی شي چاته چې د نظر انداز کولو ضرورت وي. روس سره یوځای APT نیوکلیر لیب یې په نشانه کې اخیستی دی. ریټور ذرایع ویلي دي چې د روس حمایت یافته APT کول ډرایور په نوم پیژندلی کیږي. دی په اگست ستمبر 2022 کې بروک لیون ارکونن اورلانس لیورمور قومي لیبارټري نشانه کړې وه. حمله اور سهولت دپاره جعلي لاک او صفحه جوړ کړي وو. لاک آن کولو کوشش د پاره ساينسدانانو د نيزه‌بازۍ پیغامات لیږل. معلوماتو کې چاته هم حمله سره رسیدل واضح نه دي. دا داسې ښکاري چې ګروپ تازه ترین سیاسي تور باندې حوصله افزا حمله ده. دینا مخکې د نیټو خلاف فیشنګ مهم چلولی وو. د برطانیې خلاف یې ایمیل لیک کړي وو او د NGO خلاف یې سایبر جنگي مهم چلولو. د روس ټریولا هیکر نوې او زړې دروازې جوړولو دپاره د کلونو پخواني مالویر انفراسټرکچر اغوا کړو. روس ټریولا جاسوسي ګروپ چې د ټریولا په نوم یادېږي څه موده مخکې د یوکرین په هدف باندې خپلې جاسوسۍ په ذریعه هایک او بیک ډور ټولز فراهم کولو د حملې ډانچه جوړولو باندې کتلی شوی دی. د ګوګل ملکیت منډیټ والا ویلي دي چې اغوا شوي سرورونه د یو بل ډول سره سم دي کوم چې په 2013 کې وایرس ټوټل باندې اپلوډ کړي وو. فروری 2022 کې یوکرین باندې د فوجي حملې په وجه دې ګروپ کې اعتبار فیشنګ او بیا دوباره جوړښت یې راوستی دی. مزید معلوماتو دپاره د سایبر پښتو ویب سایټ او یوټیوب چینل وزټ کړئ. ډیره مننه.